دغه پیغام در انتظامیه او د ښار د ټولو ماسټرانو پرنسپلانو پرې ورسوئ چې زموږ په سکولو کې دومره ګرمي ده د انتظامیې د خوا هم ودې ته سہولیات نشته، نه د فنکو سیسټم ورته شته، نه د کولرانو سیسټم ورته شته. او کوم پرایویټ سکولونه دي په بعضو سکولو کې هم صرف نومان د سکولو وي، لیکن نور دي کاروبار ځینې جوړ کړی وي، خپل پیسان زیات اخلي او ماشومان ته یو ترتیب نه وي. هغه سکولو والا ته هم وایو، سرکاري انتظامیې ته هم وایو چې تاسو هم نوټس واخلئ په سرکاري سکولو کې نه پنکې شته نه کولران شته. ډېر ماشومان سږکال د ګرمۍ د وجې و سکولو ته نشي تللی، خپل تعلیمونه نشي حاصله کوی. چې کوم تللي هغه د سختې ګرمۍ د وجې لمبې وهلي په هسپتالو کې پراته دي. دغه ویډیو کې به تاسو وګورئ چې دغه ماشومان د ګرمۍ د وجې په کوم حالات کې دي. ویډیو پیغام پر مخ تر سره نشر کړئ چې دغه پیغام دومره ولاړ شي زموږ دغه د وطن کوم سکولونه چې دي د دغه غمه یا سرکار وخوري یا پرایویټ سکولو والا د دغه ګرمۍ غمه وخوري چې په کومه په سکولو کې ګرمۍ ماشومان د ګرمۍ د وجې په تکلیف وي، هغه څه د ګرمۍ د وجې سکول ته نه ځي چې د دغه علاج وشي. راځئ ویډیو تر اخره پورې سره وګورئ او د معلوماتو لپاره زموږ سنګري نیوز هم سره فالو کړئ.